او دې کې خو زه ټولو نه غټ ګناهګار چې دی هغه زه دغه ګڼم د پښتونخوا حکومت ګڼم د دې خلکو قاتل په وزیرستان کې د قتلونه که دې نه پس هم یو سړی د پښتونخوا حکومت پسې ولاړ دی نو یا خو دغه په نسل کې په وینه کې څه فرق دی یا په عقل کې فرق دی او یا چې دی د خدای لعنت پې ویلې شوی دی یو سړی دونه عقل نه لري چې ستا په ځمکه باندې کوم حکومت دی د هغې نه ته ګیله نه کوې د هغې نه ته مطمئن یې هغې له ته جلسو له ځې اسلام آباد ته او مخکې حکومت لاندې په ځمکه باندې هم د هغې حکومت باشندګان لاندې مړه کېږي او خلکو ته پروا هم نشته لکه زه د پښتنو جهالت تر نیکسټ لیول ته زه ډېر حیران شم چې دا ډېر یو نیکسټ لیول جهالت دی لکه زه فکر نه کوم که ابو جهل هم دونه جاهل و څونه چې زمونږ پښتانه په نن سبا دور کې دي د ابو جهل جهالت بم د پښتنو د جهالت نه ډېر کم وګرځي په دې دلیل باندې چې هر سړی وي فوج راغی هر سړی وي پنجاب راغی هر سړی وي ډرون راغی د دې قاتل د پښتونخوا حکومت دی د وزیرستان د ماشومانو قاتل د دې مشرانو قاتلان د دې خیبر جرګې کې چې کومې ډزې شوې وي کې د دې هر یو شي قاتل چې دی هغه د پښتونخوا حکومت دی الیمین ګنډاپور دی خو الیمین ګنډاپور ښکاره ګرځي هغه مخکې برېتو له غوړ ورکړي دي همغه پښتنو ته ځان په غلطه خبره ثابتي همغه پښتانه ځان پسې را روان کړي چې راځه مونږ ځو جلسې کوو صحیح ده نو راځه ما بلې مسلې له چې دا